یو سړي نوی واده وکړ او کوښښ یې کوو چې خپلې مېرمنې ته قرآن کریم ور یاد کړي او هغه هم په ډېره مینه ومنله او د قرآن کریم حفظ یې پیل کړ. څه موده وروسته یو ورځ سړی په خپل کور کې د یو شي په پلټنه بوخت و چې یو صندوق یې پیدا کړ چې دا صندوق یې له دې مخکې نه و لیدلی. دی د مېرمنې ځانګړی صندوق و. کله یې چې صندوق پرانیست په هغه کې د قرآن کریم د حفظ شهادتنامه وموندله او عجیبه دا وه چې د ښځې په نوم وه. سړی حیران شو چې زه هغې ته اوس قرآن ور یادوم او دا ده هغه یې دومره موده پخوانی شهادتنامه لري. له هغې په دې اړه پوښتنه وکړه. هغې ورته ویل تا له ما کله پوښتنه کړې ده چې ستا قرآن کریم یاد دی که نه؟ او ما ځکه درته نه ویل څو چې ته پخپله ماته د یوې ماشومې په څېر رایاد کړي. کوم ځای مې چې خطا وي هغه به راوښی او نور به هره ورځ ښه درس درته تېروم. ته به ډالۍ او تحفې راته راوړي او لا به مې هڅوي. ما نیت کړی څو تا ته داسې ښکاره کړم چې ته زما د قرآن کریم استاد یې. څو که د خدای خوښه وي دواړه د قرآن کریم په برکت یو ځای جنت ته لاړ شو. مېړه یې له خوشحالۍ وژړل او د خدای شکر یې ادا کړ چې لوی څښتن صالحه او په قرآن مینه مېرمنه ورنصیب کړې وه. الله دې زموږ ټول نارینه او مېرمنې په قرآن کریم مین کړي. آمین.